بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. محترم زموږ او ستاسو نن درس 14 درس ده پیراګراف کې ده. پیراګراف کې موږ او تاسو نن شیډینګ ته راځو او بارډر ته راځو. صحیح سو. شیډینګ په معنا د چا ده او بارډر په معنا د چا ده. بارډر خو معلوم ده سی په معنا د سرحد. صحیح سو. او همدغه شانته شیډینګ په معنا د سیوري ده. صحیح ده. که زه چیرته وغواړم د مکتوب یو خاص ځای ته یا مثلا یو پیراګراف ته شیډینګ ورکم د پاره د وضاحت یا د دې دپاره چې د کتونکي توجه و هغه ځای ته راوړم. که ستاسو په یاد وي موږ او تاسو په تیرو درسو کې د هایلایټینګ ټکسټ خبره کړې وم، ټکسټ هایلایټینګ کلر. همدغه شانته شیډینګ او د ټکسټ هایلایټینګ په کردار کې خاص فرق نسته، دواړو کردار یو شی ده. اوس زه راځم یو مکتوب ته. مکتوب زموږ او ستاسو هغه پخوانی مکتوب ده. ورته ګورئ که چیرته زه وغواړم چې د مکتوب په دغه پیراګراف باندې د خلکو یا د کتونکو نظر راواړم چې کله دوی هم دا مکتوب ګوري په دې دوران کې د دوی نظر و دې خاص پیراګراف ته راواړي، په دې صورت کې بیا موږ او تاسو له شیډینګ څخه کار اخلو. صحیح سو. شیډینګ دا کار کوي. ګورئ زما دغه پیراګراف انتخاب کړی، د پیراګراف د انتخاب بعد موږ او تاسو راځو شیډینګ دا ورکوو. صحیح ده. اوس دا یو کلر ده یا یو رنګ ده، ما انتخاب که ورمې که دا د پاره د وضاحت د پاره د تصریح چې زه غواړم دغه پیراګراف ته وضاحت ورکم او د هغه کتونکي چې کومه توجه ده هغه و دې پیراګراف ته راواړم تر څو دغه پیراګراف ووایي. په تیر درس کې موږ تاسو د هایلایټینګ په صورت کې دا خبره کړې وه، همدغه شانته د شیډینګ هم دغه کار ده لکه د هایلایټ ټکسټ. صحیح سو. دوهم بیا موږ او تاسو راځو بارډر ته. بارډر کار اسانه ده. هغه دا ده که چیرته زه وغواړم و دې پیراګراف ته یو بارډر ورکم، سرحد ورکم. ګورئ بارډر له موږ او تاسو سره تاسو دا د بارډر چې کوم لانچر بټن دا تاسو کلیک کوئ. ګورئ په دې کې له موږ او تاسو سره باټم بارډر لیکلی ده، لاندې بارډر، ټاپ بارډر، بالا لیفت بارډر، د کیڼ سایډ بارډر او همدغه شانته رایټ بارډر معنا د راسته سایډ بارډر. نو بارډر په معنا د دې ده که چیرته تاسو بارډران ورکئ او بیرته یې وغواړئ چې دا بارډران ځینې پورته کړئ، تاسو یې پورته کولی سوی د دغه آیکن په صورت باندې. صحیح سو. همدغه شانته آل بارډر په معنا د تمام بارډر. آوټ سایډ بارډر صرف د باندې بارډر ورکوي، دننه بارډر نه ورکوي. هغه دننه بارډر چې دغه د آل بارډر په صورت کې کیږي. آوټ سایډ بارډر چې د هغه موږ او تاسو صرف چې خارجي بارډر وي، د باندې بارډر وي، دننه بارډر چې کوم د مکتوب په مابینځ کې بارډر وي هغه نه ورکوي. ګورئ ان سایډ بارډر صرف د دننه سایډ بارډران عملي کوي. فی الحال به راسو موږ او تاسو به وګورو اولنی بارډر. اول له موږ او تاسو سره باټم، د باټم په معنا د لاندې. که تاسو فکر ورته کوئ ګورئ له موږ سره صرف او لاندنی بارډر راکوي. همدغه شانته ټاپ بارډر په معنا د بالا بارډر ده، لیفت په معنا د چپه سایډ بارډر او رایټ په معنا د راسته سایډ بارډر. زموږ او ستاسو دغه یو پیراګراف مکمل په بارډرانو کې بند سو. که چیرته تاسو غواړئ چې نو بارډر یې کوئ، له نو بارډر څخه دا بیرته ایستلی سوی. ګورئ بارډر موږ او تاسو دپاره د څه ورکوو. دا بارډر هم غواړم چې په یو مکتوب کې یو خاص پیراګراف ته دا بند کم، په بارډر کې یې بند کم. هغه په دې خاطر باندې چې مثلا یو خاص خبره وي په مضمون کې تاسو کول غواړئ، خارجي خبره وي، یو اشتهار وي یا بل داسې څه وي، هغه تاسو غواړئ چې په مضمون کې وکاروئ، جدا بارډر ورکړئ او جدا بکس ورته جوړ کړئ، په هغه کې یې بند کړئ. په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو له بارډره کار اخلو. صحیح سو. یا مثلا غواړم چې همدغه پیراګراف ته برسیره بارډر ورکم دپاره د دې چې واضح سي تر نورو پیراګرافو په نسبت و نورو پیراګرافو ته. په دې خاطر باندې موږ او تاسو استعمالولی سو. او که چیرې تاسو غواړئ چې اوس تمام دغو ته بارډر ورکړئ، مثلا ته ګورئ زه د انټر بټن لاندې راځم. صحیح ده. اوس دغه دوه پیراګراف ما انتخاب کړم، مدید راځم آل بارډر ته. ګورئ آل بارډر په معنا د تمامو بارډرانو. وینئ په مابینځ کې هم بارډر راکړم، چیرته چې ما د انټر بټن ولې وه او پر سایډو باندې هم بارډر راکړم. که زه چیرته وغواړم چې صرف آوټ سایډ بارډر دی وي، آوټ سایډ بارډر دا معنا چې صرف او صرف بالای بارډر. صحیح ده. دا به زه ختم کړم، آوټ سایډ بارډر ته به راسم. ګورئ آوټ سایډ بارډر صرف او صرف موږ تاسو ته بالا یعنی هغه کوم پیراګرافونه چې موږ او تاسو انتخاب کړو د هغو برسیره بارډر راکوي. دننه چې هغه کوم انټر بټن وله سوې ده پر هغه ځای باندې بارډر نه راکوي.
صحیح شو. دغه زموږ او ستاسو د باډر سلسله وله. اوس زه راځم په دې کې دوه اقسام نور هم دي د باډر، هغه به هم وګورو. لاندې راځم، نو باډر به کوم. اوس لاندې راسئ، انساید باډر دا صرف او صرف د مابین چې هغه چیرته تا انټر بټن وهلی وي هلته تا د باډر درکوي، د باندې باډر نه درکوي. ګورئ تاسو فکر ورته وکړئ، ګورئ صحیح شو. دا زموږ او ستاسو د باډر او د شیډینګ سلسله وله. په باډر کې یو څو اقسام نور هم راځي. انساید هوریزنټل باډر دا صرف او صرف دغه یو لاین چې هوریزنټل وي، مثلا په دې شکل باندې باډر راکوي، او دا کوم چې لاندنی د ورټیکل باډر څه ده دا هغه صورت کې راکوي که چېرته موږ او تاسو دا په کالمانو باندې تقسیم کو، یو کالم یې یوه سایډ ته کو، بل کالم یې بل سایډ ته کو، په مابینځ کې چې کوم باډر راځي هغه ته ورټیکل باډر وایي. فی الحال د موږ سره په مکتوب کې هغه رقم ته د کالم سلسله نشته، ځکه یې موږ او تاسو ته باډر نه کرا. صحیح ده. دغه رقم ته ډایګونل باډر ورته وایي، چې له هغه د دوو سیلانو په مابینځ کې موږ او تاسو ډایګونل باډر استعمالولی سو. هغه به انشاءالله په ټیبل کې راسي تمام. دا د باډر سلسله انشاءالله په ټیبل کې بیا راتلونکې ده، هلته به مکمل بیان کو. اوس له موږ سره د پیراګراف په مینیو کې کوم باډر ده هغه باید موږ او تاسو له دې ځای څخه له باټم باډر څخه بیا تر انساید باډر پورې باید چې موږ او تاسو سر په خلاص کو. لاندې انشاءالله العزیز په ټیبل کې راځي تمام مینیو، بیا به انشاءالله هلته خبر ورباندې کوو. صحیح شو. الله تعالی دې وکړي چې په دې باندې به تاسو پوه سوي یاست. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.